نن شپه افغانانو ته یو ډیره مهمه ستره او تاریخي شپه ده. 24مه د اسد 4 کاله مخکې دلته د جمهوریت لمنه ټوله سوه او اسلامي امارت راغی. هغه اسلامي نظام چې خلکو ته خوشحالي راوړه، خلکو ته امنیت راوړ، خلکو ته پیشرفت او پرمختګ او ترقي راوړه. نو په دا سبب نن د هرات ولایت مقام مخې ته خلک راټول سوي دي په زرهاو کسان او دلته د دې ورځې لمانځنه کوي. په دا شپه سبا 24مه د اسد ده، خو نن شپه ټول خلک راوتلي بازار ته خوشحالي کوي. ځینې سیکلان ځغلوي، ځینې بیرغونه یې راپورته کړي دي او بس ټوله په یو ډول بل ډول خوشحالي کوي. د خوشحالي ورځ ده. موږ افغانان په دې ډېر خوشحاله یو چې د اسلامي نظام څښتنان یو او دا زموږ ارمان و. دا د 40-50 کاله مخکې ارمان مو و چې موږ اسلامي نظام ته ورسېږو، زموږ مال او ناموس په امنیت کې اوسي. موږ اوس وایي راحت راوځو. دا اوس د هغه ځای د افغانستان هر ځای ته چې تاسو غواړئ ولاړ شئ، د شپې د ورځې ښځه نر پیاده سواره چې هر رقم وغواړئ تاسو تګ کولی شئ، تاسو سرمایه ګذاري کولی شئ. هرات دا اوس جمهوریت چې راغلی و 200 کارخانې وي، همدا اوس 1180 کارخانې دي. په سلهاوې کارخانې تر اوسه تازه ثبت کړی دی. د صنعتي لحاظه د هر لحاظ افغانستان د پرمختګ او د ولاړېدو په حال کې دی. هیله ده انشاءالله چې هر افغان موږ سره ودرېږي او هر مسلمان موږ سره ودرېږي او د دې نظام ملاتړ وکړي. موږ تاسې په دې خبر یو چې تقریبا 20 کاله دغه تېر نظام کې موږ تاسې داسې حالتونه ولیدله چې مال په امن کې نه و، ناموس په امن کې نه و، وضعیتونه ډېر خراب وه، کاروباریان تجاران ټوله ډېر په یو سخت حالت کې وه. اوس الحمدلله د امنیت چې راغلی دی او دا کراري چې راغلی ده، خلکو ته پکار ده چې دې شکر وباسي، هم د خدای شکر وباسي او هم د نظام شکر وباسي. د اسلامي امارت هم خو کوشش کوي چې بالاخره دا خلکو ته خدمت وکړي. مسؤلین شپه ورځ په دغه اخته دي. نو دا نظام په ډېر قربانۍ سره راغلی دی او دغسې باید وساتل سي. هم ملت هم دولت یو ځای کولی سي چې موږ تاسو راپورته سو او ځانونه دنیا ته مطرح. ډېر کسان دي چې د خارج څخه داسې رسنۍ شته، داسې کسان شته چې د افغانستان پر ضد منفي تبلیغات کوي. موږ تاسې وینو، هغه ته چې په سترګو وینو، هر کس د هر ځای نه د هر ځایه ما داسې کسان هم لیدلي دي چې هغه سیاحان و، ګردشګران و، تورست ورته وایي. هغه یوازې پر یو باسکل باندې د آلمان څخه راغلی و، ډېرې وادونه یې تېر کړي وه. دلته یو نفر نه ګارډ ورسره و، نه پولیس ورسره و، نه مجاهد، هېڅوک نه ورسره، یوازې په دا ښار کې پر باسکل څرخې دی. نو دا د دې معلومه ده چې افغانستان الحمدلله وضعیت ښه دی. نو په دې باید خوشحاله اوسو. هغه منفي تبلیغات ماضي تبلیغات یا بس هغه یې پیسې اخلي او منفي تبلیغات جوړوي، دروغ جوړوي. د هغو پر رسنیو، پر بهرنیو رسنیو باور مه کوئ. هغه څه چې دلته خپل په سترګو وینئ هغه باور کړئ. زه د دې هېواد د یو ځوان په توګه ډېر خوشحاله یم چې هېواد کې مو اسلامي نظام دی. زه غواړم چې د خپل سهم ادا کړم، خپل ونډه ادا کړم په دې وطن کې. هر بخش کې چې زه کار کوم چې یو قدم دا وطن ته واخلم، سبا دا یو صدقه جاریه ده و ماته. هر څوک باید خپل ونډه ادا کړي، تلاش وکړي، زحمت وباسي، درس ووایي، کار وکړي. دا هېواد کلونه زغمېدلی دی چې ما او تا ځوان زحمت ونه کړو، څوک بې کار دی. خپل وطن جوړو. ژوندی دې وي افغانستان.